راشه شایسته لیلا خوږی خوږی لیلا راشه شایسته لیلا خوږی خوږی لیلا زه در پسې مریم وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د وړوکي اختر دویمه ورځ ده. په دویمه ورځ د کراچۍ په ښار لانجه کې یو سینما ده چې د دې سینمې نوم دی ګلستان سینما. په ګلستان سینما کې د کیسر سنوبر صاحب په ډایرکشن کې یو نوی فلم دیدن لګېدلی دی. د دې فلم په حواله له کتونکو رایه اخلو چې دا فلم څنګه فلم دی. ډیره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومیږي؟ نوم زما فرحان دی. فلم څنګه فلم؟ فلم ډیر زبردست هیټ فلم و، لکه ډیر ښه و. حواله یې څه و؟ لکه بس داسې و کیمرا ته ګوره. ښه فلم خو لکه نو ډیر مزیدار، لکه د نورو فلمونو نه لکه ښه و. لکه ولې چې لکه مونږ ډیر فلمونه لکه دلته کې وکتل، خو لکه دام لکه ډیر زبردست فلم و. لکه زیات تر لکه د جوارۍ باره کې لکه دې دغه باندې جوړ شوی چې لکه دا لکه دغه مه کوئ، لکه دغې لکه انسان دغه لپاره ورکوي چې لکه ګوره لکه دا شی لکه نه کول پکار د جوارۍ حق سره لکه دا فلم و. په دې کې مرکزي کرکټر د چا و؟ داسې خو ښه کرکټر پکې لکه د ارباز و. او تر ټولو د خوند کردار کم فنکار ادا کړی و؟ نو داسې ښه لکه داسې خو پکې لکه درې واړه لکه ارباز و، شاهد و پکې، داسې پکې لکه هغه جهانګیر و، اصغر چیمه و پکې، خو لکه ښکلی کردار پکې زیات لکه جهانګیر لکه نورو کې هم کوي، خو لکه دې کې لکه ډېر زبردست کړی دی. دا ماته وایه د کراچۍ کتونکو ته څه وایې، د فلم سره مینې کولو والا پښتنو ته څه وایې چې دې سینمې ته د راسي دا فلم د وګوري که دې نه وګوري؟ نه فلم د کتو فلم دی رادي شي والا او فلم دی وګوري. دا یو بل پښتون ورور هم ما سره ولاړ دی، له دې پوښتنه کوو څنګه فلم دی؟ فلم څنګه فلم و؟ فلم خو ماشاءالله ښه فلم دی. حواله یې څه و؟ حواله بس دغه و چې مینه او محبت و پکې، بس لکه یو هغې لکه خلکو ته ورکولو عبرت چې لکه مینه مه کوئ او جنۍ داسې شی او جنۍ داسې شی، بس دغه کہانۍ پر څه وه؟ کہاني مطلب لکه د دې سټورۍ او کیسه پر څه شوه؟ کیسه بس دا په یوې جنۍ باندې جوړو، بس لکه مینه ورسره لکه کوله او هغه بې لاړه لکه بې وفا شوله، بې چې دی مړه کړله، لا ټول په هغه جنۍ باندې جوړو. چا سره یې مینه کوله؟ ارباز خان سره یې مینه کوله، بیا پکې د شاهد خان مینه منځته راله، دا په هغې باندې جوړو. بیا پکې هغه لاړه لکه جهانګیر خان ته واده شولله، جهانګیر خان بیا ته بیا پرېغوستله، بیا که د شاهد خان شولله. که دا فلم ټول لف سټوري والا فلم او په مینه باندې جوړو. ډېره مننه. د دیدن په حواله له دې ملګرې پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نومیږي؟ زبیر. زبیر وروره، فلم دې وکتو؟ څنګه فلم؟ ښه فلم دی. حواله یې څه و؟ کہانی را پکې، لف سټوري را پکې. کہانۍ پر څه وه؟ درې واړه پکې مین کہانی درې واړه ده، خو مین کار پکې د ارباز دی. درې واړه کم دي نه؟ شاهد، ارباز، جهانګیر. دا درې سره په یوه جینۍ مین و؟ نه جینۍ باندې نه دی، جینکۍ ځان له ځانه دي، خو مین کار پکې د ارباز دی. هیرو هم ارباز دی. ویلن څوک پکې و؟ ویلن عمران دی او اصغر چیمه دی. فلم ټوله کیسه ټوله سټورۍ د خوند وه او که نه وه؟ یاره زوړ ډایرکټر دی، ښه فلم یې جوړ کړلی. ډایرکټر زوړ دی، ښه ډایرکټر دی، ښه فلمونه جوړ کړلي. ارشد نه ښه دی، ارشد نه ډایرکټر ښه دی، دا زوړ ډایرکټر دی، زوړ سړی دی، 60 کاله عمر دی، دا ډېر زوړ پیژنم، زوړ سړی دی. نمکارام فلم ته ورکړلی، د ښه فلمونه ورکړلي. د دې ډایرکټر کیسر سنوبر صاحب ذکر کوي، د دې داسې یو فلم ما ته وښیه چې هغه فلم د ټاپ فلم وي. نمکارام ډېر ښه فلم دی. نمکارام کیسر سنوبر صاحب په ډایرکشن کې ساسه وي. څه وایې پښتنو فلم سازانو ته، ډایرکټرانو صاحبانو ته څه وایې چې د پښتنو دپاره د څنګه فلمان سازوي؟ یاره دیدن فلم په شان دی جوړی، ښه فلم دی. نشه مشه پکې نشته، چرس پکې نشته، شراب پکې نشته، نور کې خو ډایرکټ چرس او سګرټو باندې فلمونه جوړ عوام یې تباه کړو. ته دا وایې چې په پښتو فلمانو کې د شراب او چرس او داسې څیزونه نه پکې اچوي؟ نه تباهي ده. صحیح فلمونه جوړو پکې دا دیدن ډېره شي مې دیدن نه داسې فلمونه خلک جوړوي.
نه پکې سیګرټ چرس هېڅ پکې نشته صفا فلم دی صفا د کراچۍ کتونکو ته څه وایي چې دیدن فلم دی وګوري او که دی نه وګوري دیدن فلم دی وګورئ ښه فلم دی خامخا دی وګوري ها ارباز کار پکې مین کار دی ارباز هیرو راغلی او موږ 10 کسان راغلي یو 10 کسان ارباز دپاره راغلي یو ارباز دپاره چې پوره 10 کسان د ارباز د کتو دپاره راغلي ارباز دپاره کار هم بین د ارباز دی شاید هم ښه وي شاید بد نه وي شاید ښه هیرو دی جهانګیر هم ښه دی خو موږ ارباز وخت ارباز دپاره 10 کسان راغلي یو ډېره مننه یا السلام علیکم وعلیکم سلام ځوانه نوم دې څه دی عمران اچھا عمران دا ماته ووایه فلم دې وکتو اول دا حال راکړه او مې کتو فلم څنګه فلم یاره فلم خو ښه و لف سټوري فلم و او ډېر ښه فلم و حواله یې څه و خواله دا و چې بس درې ویلنان او درې هیروګان ورته ووایه ویلنان هم راځي او هیروګان هم راځي او په یو جینۍ باندې مینو او بس مزه هم وکړه او خوند هم راکړو درې ویلنان وو درې چې کوم دي هیروګان ویلنان څوک وو هیروګان څوک بس دې کې یو جهانګیر و یو شاهد خان و یو ارباز خان و او په دا په یو فلم کې هیرو راځي او په بل فلم کې ویلن راځي مطلب ته دا وایه چې دیدن فلم کې سر صنوبر صاحب بهترین ساز کړی دی نو ښه یې پکې کړو ثبت خو نه و اچھا دا ماته وایه د دې کهانۍ پر څه وه کہانی ټوټلی چې کم دی نو لف سټوري و او د جینۍ په حساب کتاب باندې وه څه وایه ستا ذهن څه وایي چې لو سټوري فلم ښه دی که د ایکشن فلم یاره فلمونه خو دواړه ښه دي یار لف سټوري هم ښه دی کله کله پکې لف سټوري هم کتل پکار دی او کله کله پکې دا جنګ جګړو والا ښه مطلب کله کله پښتنو کې جذبه راشي چې لږ جنګ وایي او کله کله بیا دا راشي چې یاره مینه وایي بالکل صحیح خبره د کراچۍ کتونکو ته څه وایي چې ګلستان سینما ته د دیدن فلم کتو ته راشي او که د نشي نه ډېره ښه ده یاره پکار دی چې راشي ټول او ښه خبره ده او ښه ځای دی مطلب ښه رهایش دی پکې ښه حساب کتاب دی پکې او ښه لکه مطلب فل ښه فلم دی لکه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د ګلستان سینما کې لګېدلی نوی فلم دیدن د دې په حواله تاسو د کتونکي رایې ومنله خو له دې سره یوه خبره له تاسو سره شیر کول غواړم هغه خبره دا ده چې زما یو بل چینل هم شته چې په هغه چینل کې به تاسو د پښتو د کلچر ډرامې ګورئ د هغه چینل نوم دی وطن رنګ پروډکشن له وطن چینل سره چې څومره انسانان مینه کوي هغو ته پکار دی وطن رنګ پروډکشن چینل دم سبسکرایب کی لایک دی کی نو تاسو ته به بهترینه زبردسته ښایسته ډرامې ملاواږي په آخر کې له تاسو ټولو څخه اجازه اخلم د خدای په امان